د پاکستان پخوانی لوبغاړي له بندیز سره مخ دي. د اسیا لیجنډز لیګ په جنجالونو کې لغوه شو. د 2018م اسیا لیجنډز لیګ سیالۍ چې د زامبیا په لوساکا ښار کې روانې وي د پراخو مالي او اداري ستونزو له امله نیمګړې پای ته ورسېدې او په رسمي ډول لغوه شوې. د راپورونو له مخې د سیالیو تنظیمونکو د لوبغاړو خپرندویه ډلو او نورو همکارانو مالي ژمنې پوره نه کړې. ګڼې لوبې وځنډېدې او په پای کې د سیالیو له بشپړېدو مخکې د سریلانکا لیجنډز لوبډله اتله اعلان شوه. بل ورته د پاکستان کرکټ بورډ خبرداری ورکړې چې هغه پخوانی پاکستاني لوبغاړي چې د کرکټ بورډ له اجازې پرته یې په دغه لیګ کې برخه اخیستې له 2 کلن بندیز سره مخ شي. دغه بندیز له مخې هغوی به په بهرنیو لیګونو کې د ګډون اجازه او د پاکستان کرکټ بورډ اړوند دندې هم د 2 کلونو لپاره له لاسه ورکړي. د یادولو ده چې په دې سیالیو کې بیا د افغانستان پټان په نوم لوبډلې هم ګډون درلودو او د محمد شهزاد اصغر افغان او یو شمېر نورو افغان پخوانیو لوبغاړو نومونه هم د لوبډلې په نوملړ کې شامل وو. ستاسو په نظر هغه افغان لوبغاړي چې په دې سیالیو کې ګډون کړی وو د کرکټ بورډ له لوري د حساب ورکونې او یا هم د بندیز لګولو وړ دي؟ نظر مو په کمنټ کې